د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د فوټبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتلولي خپله کړه. د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي. ضروري شیان داسې ده چې پکتیا لپاره هیڅ شی اندک شیان هم خدمت نه دی شوی. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده، باید دلته راوړل شي او نور شیان ډېر شیان ده چې موږ ورته وایو. په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پورې منحصر پاتې شوي او دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له دې ځایه بهر خپلو سیالانو سره ولوبېږي، تجربې ترلاسه کړي او ویاړونه وګټي. خواهش لرو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکړي. واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې هم همداشون په افغانستان کې لرو. داسې ورزشکاران شته چې مخکې نشهیي توګه استفاده کول، اوس همداشون خپل مسابقې ته دوام ورکړي او ښه فایټران ورنه جوړ شوي دي. انشاءالله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي انشاءالله. بلخوا د برنامې تابع کوونکي د دې لوبو موخه په پکتیا کې د فوټسال لوبو پرمختګ، د دې لوبې له تخنیکونو سره آشنایي او ورزشکارانو ته دوامدارو تمرینونو لپاره د شرایطو برابرول په ګوته کوي. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزي اسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.